بار بار ورکوټي بول ولې ورځي انسان ته چې هغه یې قابو کوی نشي. نو داسې کمې وجې کیدی شي چې د هغې د وجې انسان ته بار بار ورکوټي بول ورځي. د ټولو نه اول د انسان هغه پټې کمې چې د شرمنګا سره نږدې دي، کم ته چې پیلویک فلور مسل ویلی شي، هغه چې کله کمزوري شي د هغې د وجې انسان ته بار بار ورکوټي بول ورځي. او دا مسله هغو ته زیاتوي د چا عمر چې زیات وي، او د چا هم چې دا پټې کمزوري وي. نو دا به تاسو څنګه مضبوطوي؟ د دې ویډیو په کمنټ کې لاندې لینک ته پاغه باندې تاسو هغه طریقه کتلی شي په کومه طریقه باندې چې تاسو دغه پټې مضبوطیږي. او دویمه دا ده چې د انسان کومه مثانه ده هغه چې کله بې قابو شي او په خپله بندیږي او کلاویږي، نو د هغې د وجې انسان ته بار بار ورکوټي بول ورځي چې هغې ته اور ایکټیو بلیډر ویلی شي. او درېیمه وجه دا ده چې د انسان کومه د ورکوټي بول لاره ده په هغې کې یوه غوښه ده، او کله چې په هغې غوښه کې مسله راشي د هغې د وجې هم انسان ته بار بار ورکوټي بول ورځي، او هغې غوښې ته پروسټیټ ګلینډ ویلی شي. او څلورمه یې دا وجه دا د انسان چې کم اعصاب دي په هغو کې چې څه مسله راشي د هغې د وجې هم بار بار انسان ته ورکوټي بول ورځي. او پنځمه یې دا وجه دا د انسان چې کومه د ورکوټي بول لار ده هغې ته جراثیم ولګیږي، نو د هغې د وجې هم انسان ته بار بار ورکوټي بول ورځي، کم ته چې UTI ویلی شي. او شپږمه یې دا وجه هم کیدی شي څوک چې ډېر زیات موټابه وي، یا سګرټ څکي، یا شراب څکي، یا چای څکي، د هغې د وجې هم انسان ته بار بار ورکوټي بول ورځي. او اومه یې دا وجه هم کیدی شي چې ځینې داسې میډیسن وي چې هغه انسان استعمالوي، نو د هغې د وجې هم انسان ته بار بار ورکوټي بول ورتلی شي. نو که چیرې دا معلومات انفارمیټیو وي د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، دغه شان میډیکل معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ.